نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قدرمنو صحابه کرام و پیژنئ. د دغه سلسله څخه نن هم داس یو کوچنی مبارک صحابي در پیژنم چې تاسې به هم ورته حریان سئ، او هوښیاري او ځیرکتیا یې هم بې مثاله او بې نمونې ده. موږ چاره هم نه لرو قدرمنو چې خپل حزب او ډله ونه پیژنو. زموږ حزب او ډله صحابه کرام او صحابه کرامو پر قدم باندې روان سوي امامان، په خاص ډول امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. صحابه پیژندل دا کمال دی، او کمال انسان چې ترلاسه کړي طبیعي ده چې د ژوند روح یې یو خواته ځي. حتمی ده چې دغه انسان یو څه ناڅه ګټه په ژوند کې ترلاسه کولی شي. هسې هم قدرمنو ډېر ځله موږ او تاسو داسې یو کار کوو چې وخت را باندې تېرېږي، لکه څنګه چې علما فرمایي وایي دین چې درې حصې کې یوه حصه یې دا ده چې بې مقصده کار پرېږدي، بې هدفه بې ګټې کار پرېږدي. راسئ چې خپل وخت د صحابه کرامو په پیژندنه کې تېر کړو. دا چې څومره صحابه کرام دي، نن په دوهم بخاري شریف کې شاګردانو ته دا بحث رالی، باب حجة الوداع یا باب حجة الوداع، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رخصتۍ حج چې د عرفات په میدان کې صحابه کرامو ته توصیه کوله. 1,40,000 زیاتو کم صحابه کرام دي، او د ټوله دین خلاصه، د ټوله دین د احکامو مجموعه په یو څو شانو کې، په یو څو جملو کې، په یوه خطبه کې راونغښتل، او صحابه کرامو ته خطبه وویل چې بل وخت که ژوند و انشاءالله پر دې به غږېږو. چې په هغه خطبه کې یوه مهمه خبره دا ده چې تاسو د ښځو د حق طرفداري کوئ او خیال یې ساتئ. کم حق چې دین مقدس او اسلام ورکړی وي، هغه حق نه چې بې عزتي پکښې نغښتې وي، د ژاولو پر کاغذه باندې د ښځې عکس، دا حق نه دی. حق دا دی چې څومره ابداري دې ته په کور کې ده، په بیابان او خارج کې نسته. د دې ډېرې نمونې سته. انشاء الله تعالی بیا په مرور د زمان که ژوند یاري کوله بیا به یې درته وایو. نو 1,40,000 زیاتو کم صحابه کرام ډېر دي. موږ غوندې کمزوري انسانان د صحابه کرامو د پیژندنې لړۍ ډېره ښه نسو تشریح کولی، او بخښنه به چې دوی هر ځای شخص دي ځینې غواړو. خدای نه کرده د دوی په حق کې زموږ څخه کمزوري، زموږ څخه زیاتوب او زموږ څخه تنقیص او کوتاهي ونه سي. امید دی الله رب العزت ته چې د دغو صحابه کرامو د پیژندنې د لړۍ په خاطر د قیامت په ورځ د صحابه کرامو شفاعت زموږ او ستاسو په نصیب سي. ډېر صحابه کرام دي ښایسته ظاهر او باطن د نبی علیه الصلاة والسلام په مبارک مجلس مزین و. خلکو ته اوس د ښه سړي ملاقات چې رسیږي دوی ځان کاږي. البته ځینې د یو عالم د ناستې نوبت چې ورسیږي ځان نه برابروي. یو ښه مجلس ته چې فرصت او موقع پیدا کړي څوک، بیا هم هغه موقع او فرصت په بل شي مصرفه کوي. صحابه کرامو دا عادت درلودی چې فرصت به پیدا کړي، سیدا او مستقیما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک مجلس ځانونه مشرف کوله. الله دې عادتونه په موږ کې پیدا کړي
او الله دې کمزوري عادتونه زموږ او ستاسو څخه ایسته کړي. زه هم کمزوري ستاسو د دې لارې لاروی یم، ستاسو په رقم یو انسان یم، بشري تقاضاوې او غوښتنې لرم. زما هم هغه ضرورت دی چې ستا ضرورت دی. په کوم ښار کې ته اوسېږې زه اوسېږم، الله دې کمزوري عادات راڅخه ایسته کړي. ځکه نو علما فرمایي وای دفع د مضرت اولاده تر جلب منفعت. که دې ګټه ترلاسه کوله ښه کار دی، خو اول ضرر د ځانه ایسته کوه. ضرر دې دا دی خپل فرصت خپله موقع د لاسه مه ورکوه. هغه وخت کې پیدا کړي هلته په بل شي باندې ته متضرر کېدلې تاوان رسېدی یې پله هغه د ځانه ایسته کوه چې د هغې د ځانه ایسته کړي خپله سمیږي انسان. خیر دا بله موضوع ده. نو د دغو صحابه کرامو د جملې څخه یو هم حضرت عمیر بن سعد رضی الله عنه دی. عمیر عین دی میم دی یې ده را. د عمیر ترجمه ژباړه دا ده کشنکوټي یا کشنی انسان جوړونکی، کشنی انسان جوړونکی، آبادی کوونکی. عمار هغه چاته ویل کېږي چې ډېر آبادی کوونکی وي. عامر هغه چاته ویل کېږي چې آبادی کوونکی وي لږ یا ډېر. عمیر هغه کشنی انسان چې آبادی کوي. دغه تعمیر چې جوړوي دې ته موږ معمار، عمار، عامر، عمیر ویلی سو. لفظي ژباړه یې داسې ده. دغه عمیر رضی الله عنه چې د حضرت سعد رضی الله عنه زوی دی، د مدینې منورې د ځوانانو څخه یو ځوان دی. افغاني ځوانان خصوصا د قندهار ځوانان دي د حضرت عمیر رضی الله عنه د قصو څخه عبرت واخلي. علما لیکي وایي شاب من شباب المدینه، د مدینې د ځوانانو څخه یو ځوان. ځینې علما فرمایي وایي فتن من فتیان الانصار، د انصار صحابه کرامو د جملې او د لړۍ څخه یو ځوان او ښه بختور ځوان حضرت عمیر رضی الله عنه چې د پلار نوم یې حضرت سعد و. خو دغه عمیر رضی الله عنه لا ځوانۍ ته رسېدلی نه و، غټوالي ته رسېدلی نه و چې خپل ګران پلار یې د لاسه ورکړي. یتیم پاتې سو. دلته د علماو ډېرې خبرې شاید په یاداشت کې راسره وي، ځای پر ځای درته وکم او تاسو هم د لاسه ورنکړئ. په یتیموالي کې کله چې الله چاته د هدایت اراده وکړي بې له پلاره هم هدایت ورته کولی شي. خو که الله چاته د هدایت اراده نه وکړي، که څوم پلار وي اکا وي ورباندې ستړي سوي خو الله اراده نه یې کړې، هغه بې لارې شي. د بد انسان، ژرخولي انسان، فاسق انسان، بیکاره انسان، شکنځل کې هغه انسان، چرسي انسان، رویني انسان، پلانه انسان زوی صالح وي جماعتونه کوي، دینداره سړی وي، ملا وي، عالم وي، مفتی وي، قاضي وي، حافظ وي، عابد وي، صوفي وي، تسبیح په لاس کې، پلار یې هر کار حج ته ځي، عمرې کوي، خیراتونه کوي، زکات پر وخت ورکوي، زوی بې لارې. الله د دغه انسان د هدایت اراده نه یې کړې. ځکه نو موږ ته د الله رب العزت په خپل فضل هدایت وکړي. زه چې هر څومره پر خپل اولاد کوشش وکم هدایت زما په لاس کې نه دی. انک لا تهدی من احببت، رسوله چې ستا خوښ وي هغه انسان ته هدایت نشي کولی. هدایت زما په واک او اختیار کې دی. دا اسباب دي، دا د اصلاحي بیان د چهارشنبې د هدایت سبب دی، لامل دی. کېدای شي د دې ذرعې څخه یو انسان ته الله رب العزت هدایت وکړي. ابل د حاجي صاحب د سپینږیري لاسنیوی د یتیم په سر باندې د شفقت لاس تېرول کېدای شي دا د هدایت سبب شي. د دغې ذریعې او لارې څخه الله یو انسان ته هدایت وکړي. نو حضرت عمیر رضی الله عنه یتیم پاتې سو د خپل پلار څخه. کشنی و، داسې کشنی و چې د شرعي احکامو پابند نه و، مکلف نه و. په شرعي احکامو چې څوک پابندیږي مکلف کېږي سن او سال یې 15 علما فرمایي 15 15 کلو ته چې ورسېږي. دا بیا بېله خبره ده. عجیبه خو لا دا ده چې د پلار څخه په میراث کې هم هېڅ نه دي ورپاتې سوي، نه جایداد ورپاتې سو، نه مال ورپاتې سو، نه بل داسې څه ورپاتې سوله چې حضرت عمیر په هغه باندې ناز وکړي او د ځان سره په زړه کې اطمینان حاصل کړي چې و ما ته د پلار څخه دا شی راپاته دی. خو د ژوند غمو او تکلیفو په عذاب کې سخت تکلیفونه ورته متوجه سوه. اما د حضرت عمیر مور هم هوښیاره ښځه وه، نه یې غوښتل چې خپل یتیم اولادونه بې لارې سي. الله رب العزت د دې د فکر او د دې د سوچ او د دې د ګروم په خاطر باندې
یو بل خاوند یې ته ورکړي. الله وغوښتله چې د دې د فکر په خاطر چې د خپل اولاد د تربیې فکر ورسره دی، الله رب العزت د حضرت عمر رضی الله عنه مور ته یو بل ثروت والا خان او مالدار شتمن خاوند دې ته الله رب العزت ورنصیب کړي. خاوند چې وکړي حضرت عمر رضی الله عنه د دې پلار خو نو بچندر سو او د خپل مور خاوند یې نو پلندر دی. هغه هم وغوښتله چې دغه یتیم هلک د ځان څخه بیل نه کړي، جلا یې نه کړي، د خپل مور سره دی زما د تربیې لاندې. په اوس وخت کې د هغه پلار څخه چې وروسته اسلام راوړي هغه پلندر پلار یا پلندر سبق زده کولی سي که چیرې د کونډه ښځه څوک په نکاح کې اولادونه ورپاته سي، پلندر باید د خپل بچندر سره ښه رویه وکړي، بل چاته به یې سپاري نه. متاسفانه په افسوس سره ویلی سو چې ډېرې ناخوالې سته. والله اعلم چې کله به الله رب العزت بېلارې انسانانو ته هدایت وکړي. تر هغه وخته پورې دی ځان ستړی کوي تر څو چې دی یو شی لاسته راوړي. ښه به دینداره سړی، ښه به وپوهېږي چې دا دینداره سړی دی د لرې څخه. اما چې کله په معامله او په مسأله او په فتوا کې وپوښتل سي سچه درواغ ثابت سي، تر هغه وخته پورې پر درواغو ټینګي چې تر څو دی یو شی ځان ته ثابتوي. الله دې کمزوري عادتونه زموږ څخه لرې کړي. په کمزورو عادتو انسان کمال ته نه رسېږي. اولیاء، علما، فقها، شهدا او مجاهدین، غزات، غازیان چې رسېدلي هغه په یو کمال رسېږي، په کمزوري عادت نه، په زورور عادت رسېږي. یا خو سړی په ډېر کمزوري عادت مشهوره کېږي یا په ډېر زورور عادت باندې، یا به ډېر بخیلي مشهوره به وي یا به ډېر سخي مشهوره به وي. نو حضرت عمر رضی الله عنه پلار چې په دې وخت کې اسلام نو راوړي، د مور چې یې وکړله په نکاح یې کړله د حضرت عمر رضی الله عنه مور باره حضرت عمر هم د ځان سره کوي. ښه تربیه یې وکړله، په تربیه کې ځان سپمولی نه دی. حضرت عمر رضی الله عنه هم احسان فراموشه نه و. پلار پلندر چې څه احسان ورسره کړی و د پلندر احسان یې هیر نه کړي. هغه څوک چې د ده تربیه یې کوله د هغه سره یې جفا ونه کړله. او عمر هم وغوښتله چې د خپل پلندر سره وفا وکړي. پلندر هم وغوښتله چې د خپل بچندر حضرت عمر رضی الله عنه ښه تربیه وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه څه صفات درلودل؟ یو صفت یې دا و په خبرو کې درواغ نه ویل. دا نو کم کال دی، څو کلن دی حضرت عمر؟ په دا وخت کې نو د ده سن او سال 9 کالو یا 10 کالو ته رسېږي. په خبرو کې درواغ نه ویل. چا چې به امانت ورسره کښېښوي خیانت یې نه کوي. او د بدو اخلاقو څخه یې بد وړل، د بد عادت څخه یې بد وړل. شنیانو او هغه ځوانانو ته خبره ده چې 15 کلنۍ او 20 کلنۍ ته رسېدلي یا رسېږي. د بد عادت څخه یې بد وړل، د بد اخلاقۍ څخه یې بد وړل. الله د هدایت اراده ورته کړې وه. زما خبرې خو مو هېرېږي نه، الله د هدایت اراده ورته کړې وه. الله اکبر کبیره. حضرت عمر رضی الله عنه چې 10 کلن سو، په دا وخت کې یو فکر ور ولاړ سو. الله دې زموږ په نوي نسل کې پیدا کړي دا فکر دا ور پیدا سو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې دی. د مبارک ته سهار هم سپینږیري ځوانان صحابه کرام خلک را روان دي، ماښام هم ورته را روان دي چې لمونځ کوي. لوی لوی صحابه کرام، غټ غټ صحابه کرام، ږیرې لري، ږیرور دي، سپینږیري دي، مبارک منور خلک دي، په رسول صلی الله علیه وسلم پسې اقتدا کوي. سهار هم ورته راځي، ماښام هم ورته راځي او مسجد نبوي ته ورځي. دا فکر ور ولاړ سو چې دا کم چم کوي. ته فکر وکړه، پلندر تر اوسه ایمان نه دی راوړی، د خپل اصلي پلار څخه یتیم پاتې سو. مور د ځیرکتیا څخه کار اخلي، د داسې چا سره واده کوي چې هغه هوښیار دی، پیسو اسلام یې نه دی راوړی. سړی خپلوي هوښیار خاوند هم فکر وکړي چې بچندر نه پردی کومه. د بچندر سره هم دا فکر ورسره و چې دا خلک هر ورځ رسول علیه الصلاة والسلام ته راځي، پیښه څه ده؟ ولې بل چاته نه ورځي؟ ولې بل چاته نه ورځي؟ د رسول صلی الله علیه وسلم سره په مقابله کې خو ډېر خلک وه، مشهور خلک وه، قومي خلک وه، د منطقې خلک وه، مخور خلک وه. خو حضرت عمر رضی الله عنه دغه ځیرکتیا او هوښیاري الله ورکړې وه چې رسول ته ډېر راځي او ابداره خلک راځي، سنګین راځي، هدایت یافته راځي، عبادت ګزاره راځي. ولې راځي؟ دا فکر ور ولاړ سو.
الله رب العزت هم دغه اراده وکړه د حضرت عمر د هدایت. دغه اصلي خبره د حضرت عمر رضی الله عنه زړه تور واچول، او الله رب العزت په دغه سر او په دغه حقیقت باندې الله رب العزت حضرت عمر رضی الله عنه خبر کړي، او زړه قانع سو چې رښتیا هم د رسول سره په صحبت کې یو سسته یو شی سته. علما خو دغه فرمایي د عطار سره چې کښېنې خامخا به د عطرو یو بوی درځي. ایو مشهوره قصه هم ده، شاید ما په کتاب کې لیدلې یا مې د استادانو څخه اورېدلې وي، چې بنګي چې هر وخت یې انبار پاکوي نشه سو د عطار دکان ته راغی. خلک دوا ورکوي، ډاکټر ته وایي، طبیب ته وایي، راس یو حاذق او هوښیار انسان راغلی ویل د دې کسب چې شي کسب یې بنګیتوب دی. انبارونه پورته کوي، مرده ارشام پورته کوي، دغه خواپاک شان نه پورته کوي. دور تویل چې یو څه مرداري راوړي سجموت یې ورته ونیسي، مرداري چې سجموت ورته ونیول دی راپورته سو، ځکه چې دماغ یې د بدو شانو په بدبوی باندې عادت شوی و. د عطار سره چې کښېنې حتما به د عطر یو بوی درځي. تاسو واسئ چې ارسو سره د عطر سراج چې په دلار کې تیریږي سړي ته ځان لا خوند ورکړي چې ولا زه خو نوم یې څوک یم، او چې عطر ته ور داخل سي دکان ته دا حاجي نصیب الله قریشي عطر راوهي حتما یو ښه بوی دی. ښه بوی د ښو خلکو سره په ناسته باندې انسان ابداره کېږي، د بدو خلکو سره په ناسته باندې انسان بې عزته کېږي. وایه ورې دا مې د دې خبره درته وکړل چې حضرت عمر رضی الله عنه دغه صحبت اختیار کړي. قرار نبی علیه الصلاة والسلام ته ور وړاندې سو، او بارې ورته ویل په دې وخت کې سن او سال عمر یې 10 کاله دی. ولې د الله رسول زه ستا سره پر اسلام بیعت کوم. کشر هلک دی. ما درته ویل چې زموږ په ځوانانو کې دی الله ځینې صفات پیدا کړي. په دې پوهېږي چې ټلیفون څنګه دی، په دې پوهېږي چې ګټه د دکان څنګه ده، په دې پوهېږي چې مالی تاوان راورسېږي پلار ته هم ژاړي، شکنځل هم کوي، د چا سره په کاته کې حسابونه هم کوي. اما چې کله د عالم د عزت خبره راورسېدل، د اسلامي مراکزو د عزت او د ابداري خبره راورسېدل، ځان واچي دا سره د هلک ځان واچي. دا پلار ملامت وي، ځکه چې اولاد د علماو په مجلس اموخته کړی نه، عادت کړی نه. الله اکبر کبیره. نبی علیه الصلاة والسلام ته راغی پر اسلام بیعت ترسره کوم. داسې بیعت ترسره کوم لکه ستا سره چې نورو کاملو خلکو بیعت کړی دی، یعنی هغه کسان چې عمر یې تر ما زیات دی او بلوغ ته رسېدلي دي، کامل خلک دي، صحابه دي، ستا سره بیعت کړی دي، زوم ستا سره د الله رسول پر اسلام بیعت کوم. دا خبرې وې، دا جریان و د حضرت عمر رضی الله عنه زړه ته د ایمان حقیقت ورشوه سو. ان تر دې چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره په جماعت کې شرکت شروع کړي مسجد نبوي کې. هلته صحابه لیدل، دلته رسول تور مختصر بیعت تر سره کوم پر اسلام. دلته چې د صف اول او د لمانځه خوند ولیدي، باره هر جماعت ته راتلی، صف نه ځینې قضا کېدی، تکبیر اولا نه ځینې قضا کېدی، جماعت نه ځینې قضا کېدی. او چې د رسول د ژبې څخه د لمانځه خوند واورېدی، د لمانځه فضیلتونه یې واورېدل، او ذوق چې په لمانځه کې پروت دی، په ارام لمانځه کې هغه حضرت عمر ترلاسه کوي، بیا د رسول سره په جماعت کې به همیشه شرکت کوي. د حضرت عمر ذکر د عبرت یو نقطه وایم چې الله ما متوجه کی، ما په ارام لمانځه کې چې کم خوند دی هغه په چابک لمانځه کې نشته. ارام لمانځونه قدرمنو کوي. که سپین ږیري مشران یاست په بخښنې سره در باندې پیرزومې ده، او که ځوانان یاست خو یو خواهش به در څخه وکړو، کشران یاست د شفقت په خاطر ارام لمانځونه کوي، ټول عمر یې کوي. تقسیم اوقات دغسې جوړ کړه چې ورته قرار لمونځ کوم. الله رب العزت که ذوق د لمانځه ستا په زړه کې پلا راوستی، انشاءالله تعالی بیا دې کارونه سمیږي، بیا ډېر سمیږي، لږ هم نه. زموږ چې اوس کارونه نه سمیږي، د الله د احکامو سره بې پروایي کوو، خشوع او خضوع په لمانځه کې نه لرو. حضرت عمر رضی الله عنه چې د نبی علیه الصلاة والسلام د خولې مبارکې څخه فضایل واورېدله، خوند یې ورکړي، په جماعت کې شرکت شروع کړي. دا خوشحالي مور ته هم حاصله سول. مور هم د حمد و ثنا د الله وکړله چې الحمدلله چې زما زوی د رسول سره په صف کې شرکت کوي. دلته علما فرمایي وایي د زوی په سعادت، د اولاد په سعادت مور او پلار باید خوشحاله سي، د الله حمد وایي. د دې وخت زوی دروغ وویل ناراضه کېږي، خوابدي کېږي، او که رښتیا وویل حقیقت وویل الحمدلله وایي، انعام ورکوه، نازاوه، شابه زوی داسې کار کوه. افرین. مور د حضرت عمر رضی الله عنه هم خوشحاله سوله، هر وخت به خوشحاله کېدله چې زما کشنی زوی د رسول صلی الله علیه وسلم سره په صف کې شرکت کوي، او دا شرکت کوي لکه نور سپین ږیري مبارک صحابه کرام چې کوي.
نو کله کله به پلندر هم د خپل د پسندر حضرت عمر رضی الله عنه سره پر لار روان سو، بیا وی به تر مسجد نبوي چې دته دلاوري ورکي. او کله کله به حضرت عمر رضی الله عنه تر مسجد نبوي आवाज تللی. دلته علما د اولاد د تربیه په باره کې وایي، زما خو ډېرې خبرې در باندې پیرزوجې نه در تېرېږم. دلته علما فرمایي د اولاد د تربیه په باره کې کله کله تشجیع کوه، دلاوري ورکوه. د شپې هم کله کله ورسره راوځه، په توره شپه کې په کوڅه کې ورسره راوځه، تر څو دی په توره شپه کې هم د الله رب العزت پر احکامو دلاوره سي. بیا که ته نه وې باران او مسجد ته د راتګ خبره سوله، خپله هم بار راوځي. او که تا ورته وویل چې زوی وبښویږې او داسې نه یې چلته یو مردار هډی وي، هغه در باید حمله ونه کړي او در پسې ونغاپې، خوله دې بزدله کوي. یا ورځه شی نه پېښېږي، دلاوري ورکوه. دا د مور او پلار باندې د زوی حق دی چې خپل اولاد ته تشجیع ورکړي. دلاوري په ښکنځلو کې نه، په بد اخلاقۍ کې نه، په اسلامي احکامو کې. دا پلندر تر اوسه ایمان نه دی راوړی، خو د زوی په دغه حرکت باندې خوشحاله دی د بچندر، چې د صف ته ځي، جماعت ته ځي، لمانځه ته ځي. د دغه وخت څخه دا د پلندر نوم یې د حضرت عمر رضی الله عنه جلا سو. د دغه حرکاتو څخه چې پلندر بچندر ته ګوري، بچندر بیا قصې د رسول علیه الصلاة والسلام پلندر ته کوي، باره محبت یو څه زیات سو. عموما د سکني پلار او زوی محبت زیات وي په نسبت د هغه زوی او پلار چې سکني نه وي سره، یعنې د ده څخه اولاد زېږېدلی نه وي. په دغه کارو باندې باره محبت سره زیات شو، کرار زیاتېدل. د محبت و تعلق د پلندر او د بچندر زیاتېدی. اخر د هجرت 9 کال راورسېدی چې په دې شپو او ورځو کې حضرت عمر رضی الله عنه یو څه غټ سوی دی. د 10 کال اخر ته رسېدلی دی یا یو څه ور اوښتی دی. نو باره نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړي په مدینه منوره کې. اعلان یې وکړي او وی ویل چې غواړو د روم د خلکو سره جنګ وکړو. حضرت عمر رضی الله عنه لکشنی دی ول د روم د خلکو سره جنګ کو څوک حاضر دي او که غواړي شرکت وکړي، سبا او بل سبا پلانکي ټاکلي وخت راشي. په دغه وختو کې ګرمي هم وای ډېر سخته وه او انسان یې کبابوي، میوې پخسې وې او سایه چندانې نه پیدا کېدله. چا چې به سایه پیدا کړله د جنگ په میدان کې غازی او جنگي مجاهد انسان ته خوند ورکوي. منافقین هم ولاړ سول په دې وختو کې د دې لپاره چې یو څه ځان مسلمان وشي او صحابه کرامو ته ځان په مسلمان کیر کې، وروسته د صحابه کرامو په صف کې منافقت وکي، بیرته د جنگ څخه صحابه کرام راوګرځي. کرام منافقینو مصلحې واخیستلې ولموږ هم جنگ کوو، خو وروسته کرار منافقین رسوا سول، د جنگ څخه پاتې سوله. صحابه کرامو خپلې تورې راواخیستلې، بسترې وتړلې او اسلحې راواخیستلې، تورې تېرې کړلې او زغرې د ځان سره راواخیستل، سپر یې راواخیستی. رسول علیه الصلاة والسلام جنگي تشکیل ور برابر کړي. حضرت عمر رضی الله عنه دا ټول جریان ته ګوري، تللی په دې نسي چې کشر دی. رسول صلی الله علیه وسلم به کشرانو صحابه کرامو ته په جنگ کې اجازه نه ورکوله. اخر به د صحابه کرامو اولادو د خپلو پښو د ګوتو پر سرو ودرېدل، تر څو د نورو لوی صحابه کرامو په منځ کې غټ معلوم سي او جنگ ته یې واستوي. دلته علما فرمایي وای تاسو د اسلامي احکامو د تعمیل لپاره چې تطبیق سي او په عمل کې انسانان راسي، خپل اولادونه د اسلامي احکامو څخه مه راګرځوئ. کوشش کوئ چې هر اسلامي حکم په خپلو اولادو باندې عملي کړي. حضرت عمر رضی الله عنه ورته ګوري چې یو دم د مدینې منورې سړکان او کوڅې د صحابه کرامو څخه ډکې سولې، د رومیانو لپاره د رومیانو سره د جنگ په خاطر باندې آمادګي شي. دی مبارک صحابي د کشنۍ ورته ګوري، یتیم دی، پلار نه لري، مور یې په کور کې ده او پلندر هم نسته ورسره، هغه هم په کور کې دی خپل کار کوي. دی دا جریان ته ګوري، یا پلا یوې خواته علما فرمایي وایي یوې خواته وګوري، بیا مخامخ وګوري، بیا بلې خواته. کرار هغه وخت را نږدې کېږي چې باید صحابه کرام رومیانو سره جنگ ته آماده شي. نو د مدینې منورې څخه کاروان او قافله تیاره سوله. د صحابه کرامو ښځو هم د دې لپاره چې د خیر په کار کې حصه واخلي، باره خپل یا نقدي پیسې یا خپل څه چې هر څه ورسره وه صحابه کرامو ته یې ورکړل، یا خپلو خاوندانو ته ورکړل، یا د خپلو خاوندانو په ذریعه رسول ته ورسوله، یا په دغه صف کې حصه واخیستل چې زه هم په دې جنګ کې د رومیانو سره حصه اخلم.
دلته علما فرمایي وای په هر نیک کار کې خپلو بیبیګانو مندو او خوندو ته تشویق ورکوي چې د خیر په کار کې یو څه حصه واخلي. یو 2 روپۍ 2 افغانۍ 100 افغانۍ 100 افغانۍ هر څه چې وه حصه د ښځو ورکوئ. حصه د ښځو دا یوه خبره خو به مو نه هېرېږي انسانان که مو هېرېږي بیا وکړم. هر وخت به ستاسو خویندې زما خویندې ستاسو میندې زما میندې ستاسو ورېندارګانې زما ورېندارګانې موږ ته معززې دي موږ ته عزتمنې دي. الله دې همیشه هوسا ژوند ورکړي. الله دې هوسا کړي دنیا او آخرت کې. الله ورسم کړي د خیر په کارو کې یو څه چنده ځینې کوئ د خپلو بیبیګانو څخه هم. دا په دې خاطر نه چې هغه خدای نکرده تا ته پیغور درکړي نه لرې سړی، یا په دې خاطر که ته حصه اخلي هغه دې هم حصه واخلي. که ستا صدقه جاریه خوښه د ځان لپاره د هغو دپاره هم باید خوښه کړي. انشاءالله ډېر مو ځنډوم نه، لږ خبرې کوم ځکه چې یو یا بل بیان د ده مبارک پر حالاتو باندې نور هم کوم. حضرت عمر رضی الله عنه د حالت ته ګوري چې ښځو هم حصه واخیستله. فقرا هم راله فقیران چې خپله چنده یې په وس نه وپره هغو هم خپله حصه پکښې واخیستله. چې شی وکړله باره یې خپلې بسترې خپل بالښتان خپلې کوربچې په هغه وخت کې چې هر څه د خوب لپاره استعمال هغه یې راویستلو. دا صحابه کرام دا به د ځان سره راواخو. رسول علیه الصلاة والسلام د رومیانو سره جنګ کوي، فقیران هم حصه واخیسته. اوس که پر دې موضوع راسم چې فقیران په دین کې حصه اخلي او که یا وادي اخلي، ګرد عمر دې پر فقر ګزاره نه کړي، یو څه دې وکړي خپل څه چې دی لري د اسلام په لار کې دې شریک کړي. الله اکبر. علما لیکي د حدیث علما او د تاریخ علما لیکي وای آن ته دي چې فقیرانو بازار ته د خپل خوب بسترې راویستلې خرڅ ته یې واچولې. اوس څوک یې په کم قیمت رانیسي لږ پیسې دې راکړي تر څو دغه موقع او فرصت موږ د لاسه ورنکړو. رسول اعلان کړی دی او په دغه اعلان کې موږ سره شریکان سو. د بیان اولي خبرې مې دا وي الله رب العزت چې په موږ کې کمزوري عادتونه ایسته کړي. قربانی خو غواړي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پوره او بشپړې نیکۍ ته هغه وخت رسېدلی سي چې تاسو خپل د خوښې مالونه خرڅ کړئ، یا یې خیرات کړئ، یا انفاق کړئ. د خرڅ څخه مې مطلب دغه دی چې انفاق خیرات یې کړئ د الله په لار کې. فقیرانو صحابه کرامو چې بل څه یې نه درلودله د خپل پروتې بسترې راویستلې او خرڅ ته یې واچولې. علما فرمایي وای الله رب العزت هم مسلمانان په امتحان کې اچول تر څو چاغ او ډنګر سره معلوم کړي، مسلمانانو کې ضعیف او په مسلمانانو کې قوي معلوم کړي، په مسلمانانو کې ټینګ ایمان والا او کمزوري ایمان والا، په مسلمانانو کې ټینګ عقیده والا او کمزوري عقیده والا الله رب العزت په امتحان کې واچول. معلومه کې د رسول په اعلان څوک پسې کېږي څوک حصه ورسره اخلي. حضرت عمر رضی الله عنه د یتیموالي په سترګو باندې خوارکۍ یا پلایوي خواته ګوري بیا بلې خواته ګوري تر دغه ځای چې حضرت عمر رضی الله عنه په خپلو سترګو دغه جریان ته ګوري. دلته علما کرام فرمایي وای کله کله د انسان سره ناوسي وس نه خو الله په امتحان کې اچي دغه انسان چې وس ورکړي آیا ته د الله رب العزت سره د دین کومه وفا چې تا کول په هغه کې صادق یې او که یا. ډېر ځله انسانان دا وایي که ما مال درلودی نو بیا به یې کتلي وای الله مال ورکړي دغه سړی بیا د الله رب العزت دین هیر کړي. که ما وس درلودی بیا مو کولی وای. په دې وخت کې الله رب العزت حضرت عمر عنه چې کله صحابه کرامو ته کتله ښځو خپله حصه واخیستل، فقیرانو بسترې راویستلې او حضرت عمر عنه په خپلو سترګو ورته ګوري. په دغه وختو کې وای انسان که دغسې یو جمله وای داسې دعا کوي که ما وس درلودی نو ما به هم ډېر کړي وای. په دې وخت کې وای دعا دې داسې کوي چې الله رب العزت ته خدایه ما ته وس هم راکړه او توفیق هم راکړه. وس به الله درکړي، پیسې به الله درکړي، خو توفیق الله درڅخه واخلي، امتحان الله در باندې کوي. نو حضرت عمر رضی الله عنه د اولنۍ د ده د ژوند د حالات څخه اولنۍ برخه یې دغه ده. وروسته برخه به انشاءالله بله چهارشنبه درته وایم. الله رب العزت دې پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد رسوله وآله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا حي يا قيوم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. رب العزت راغلي خلق راغلي انسانان
په خپل ناز باندې ونازوه، د غیبو څخه رزق ورکه، مشکلات یې لرې که، په خپل ژوند دنیوي ژوند کې هوسا که، سهار و ماښام یې هوسا که، شپه او ورځ یې هوسا که، ستا په اسلامي او دیني احکامو باندې ونازوه، د رسول شفاعت ور په برخه که. مازدیګر د هرات څخه یو ورور زنګ راووالی چې تاسو بیان لري، په اصلاحي بیان کې ماته دعا وکړي چې الله رب العزت زما تنګ ژوند را پاک کړي او تنګي راڅخه ایسته کړي. رب العزت هغه ورور په یو مینه محبت زنګ راوالی دی او خبر راکړي. خدای پاکه ستا رسول فرمایل دي چې د مؤمن دعا د بل مؤمن په حق کې قبلیږي او په غیاب کې قبلیږي. خدای پاکه د خپل غیب خزانو څخه د هغه په رزق کې برکت ور واچوي، مشکلات ورڅخه لرې کړي، قرضونه یې ادا کړي، تر خپلو بچیانو په خیر او په عافیت سالم او غانم راورسوي. خدای پاکه چا چې زموږ سره په دې جامعه نعمانیه نقشبندیه اسلامیه او د جامع مسجد کې هر ډول لږ یا ډېر حصه اخیستي، ان تر دې چې وخت خوشحاله سوی وي، خدای پاکه د ټولو جنت الفردوس ځای کړه، د ټولو انبیاء او شفاعت د نصیب کا، د صحابه کرام او شهدا او غزاتو او اولیاء په صف کې راپورته کا. رب العزت زموږ د مبارک شیخ فیضات او برکات زموږ څخه مقطع کوه. خدای قبر د نور څخه ورډک کا، د ټولو اولیاء پر قبرو باندې رحمتونه وکړه. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی الله تعالی